السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستړي مشئ په دې هیله چې جوړ او روغ یاست. حمزه خپلواک یم او تاسو د خپلواک تلویزیون ګورئ. تر میاشتو وروسته 3 سرحدي لارې د افغان سوداګرو پر مخ پرانیستل شوې. وروسته تر هغه چې د طالبانو د سیاسي دفتر مشرتابه د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي صادق خان سره وکتل او د سرحدي ترانزیټي لارو د خلاصون په هکله ورسره خبرې وکړي. تازه پاکستان د تورخم، سپین بولدک او غلام خان بندر ترانزیټي مسیرونه په رسمي توګه د افغان سوداګرو پر مخ پرانیستلي دي. د ننګرهار ولایت سیمهیز چارواکي وایي د تورخم ترانزیټي لار نن د ورځې پر 10 بجو د افغان صادراتي توکو پر مخ پرانیستل شوه چې د کرونا د مخنیوي له اصولو سره سم به چارې مخته وړي. د خوست ولایت سیمهیز چارواکي هم خبر ورکوي چې دغه ولایت کې د غلام خان بندر لویه لار د افغان سوداګرو پر مخ پرانیستل شوي او د دواړو لوریو سوداګر اوس کولی شي واردات او صادرات ترې ترسره کړي. اخوا بیا د کندهار د والي ویان بهیر احمدي هم خبر ورکوي چې د سپین بولدک لویه لار نن د ورځې پر 10 بجې پرانیستل شوه او له توکو بار 50 افغان سوداګریز موټر د پاکستان خاورې ته داخل شول. دغه لاره چې له تیرو څو میاشتو راپدې خوا د افغان سوداګرو پر مخ تړل شوې وه، دولتي چارواکو د خلاصون په برخه کې خورا زیاتې هلې ځلې وکړې چې له نهیلې وروسته سوداګر مجبور شول کابل کې د امریکا له سفارت سره ستونزه شریکه کړي، خو د سفارت له لوري له مثبت ځواب ورکولو سره بیا هم دې هڅو کومه نتیجه نه درلوده چې بالاخره طالبانو د سیاسي لارو مسئله حل او افغان سوداګرو ته د لارې د خلاصون زمینه برابره کړه. د یادونې وړ ده چې څو ورځې وړاندې اسلام آباد کې افغان سفیر عاطف مشال هم خبر ورکړی و چې پاکستان ورسره ژمنه کړې چې یادې ترانزیټي لارې به د څو ورځو په ترڅ کې د سوداګرو پر مخ پرانیزي.